په افغانستان کې د لسګونو مرستندویه ټولنو تړل او زیانونه او له افغانستان سره د سعودي عربستان مرسته. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی خبر. د اسلامي امارت د ادارې دننه یوې سرچینې ویلي چې د هیواد په 28 ولایتونو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې د 15 ټولنو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د اسلامي امارت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو پر شرط د دونۍ یا دوشنبې پر ورځ د سلواغې پر 8 ورځپاڼې ته ویلي چې د دغو ټولنو فعالیتونه وړمه ورځ ځنډول شوي دي. د سرچینې په وینا دغو ټولنو د روغتیا او بشري مرستو په برخو کې فعالیت کاوه. سرچینې یادونه وکړه چې د دغو دفترونو فعالیتونه د 3 میاشتو لپاره ځنډول شوي دي. د دې سرچینې په وینا د دغو ټولنو ټول کارمانان بیکاره شوي دي. دا په داسې مهال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان صادر کړی چې له مخې یې د دغه هیواد بهرنۍ مرستې د 90 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. دویم خبر. سعودي عربستان وړمه ورځ په کابل کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته له خپل لوري د مرستې په توګه 100 ټنه خرما وسپارله. د سرې میاشتې ټولنې لپاره د اسلامي امارت مشر شهاب الدین دلاور د دې 100 ټنه مرسته شوي خرما د تسلیمولو په مراسمو کې له افغانستان سره د سعودي له دوامداره مرستو څخه مننه وکړه او دغه مرسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د عقیدتي او کلتوري اړیکو پر بنسټ مهم ګام یاد کړی دی. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.